نن تر کندوز او سرپل وروسته تخار ولایت هم په بشپړه توګه د طالبانو لاس ته ولوېد. له تخار ولایت څخه ورکړل شوي راپورونه وایي چې طالبانو په بشپړه توګه د مرکز تعلقان ښار کنټرول په لاس کې اخیستی او دولتي چارواکي له ښاره تښتېدلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي نن مازدیګر ناوخته د تخار ولایت مرکز له ټولو ملحقاتو سره یو ځای د طالبانو لاس ته لوېدلی دی. اعلامیه کې زیاته شوې ښار ته د طالب ځواکونو له ننوتلو وروسته وضعیت کنټرول شوی، امنیت تامین دی او دولتي ځواکونه تښتېدلي دي. اعلامیه کې یو ځل بیا په دولتي ځواکونو غږ شوی چې طالبانو سره د یو ځای شي او له مقاومت څخه د ډډه وکړي. اعلامیه کې ډاډ ورکړل شوی چې په ولایت کې موجود ټول دولتي کارمندان، د مدني ټولنو فعالان، خبریالان او نور خلک په آرام سره ژوند کولای شي او د طالبانو له لوري به هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. د ویلو ده چې د تخار ولایت مرکز تعلقان تر نیولو وروسته د ټولو نیول شوو ولایتونو شمیر 5 ته ورسید. طالبانو تر دې وړاندې د نیمروز، جوزجان، کندوز او سرپل ولایتونو واک هم په خپل لاس کې اخیستی و.